د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ټولنیزو رسنیو کې زموږ څارونکو راغلي یو کابل چمنې حضوري ته آیسکریم خانې دي. نن مو د دجې له احواله خبرو ګورو چې څومره هیوادوال راځي او له کومو ځایونو نه راځي، څه ډول آیسکریمونه دلته تیاریږي. له موږ سره اوسئ. ډېر هیوادوال دلته راځي د چکر لپاره، د آیسکریم خوړو لپاره او هم د موټر سکر سره ټکر ونه کړو. دې ته به هم پام کوو. ورځو دلته له یو آیسکریم خرڅوونکي سره خبرې کوو چې څومره وخت کېږي دلته کار کوي، څومره هیوادوال راځي او د شپې تر څه وخته پورې کار کوي. خو مخکې له هغه نه راځو شریخ والا سره خبرې کوو چې څه ډول شریخ جوړوي. سلامونه، ستړي مه شئ. خیرات ده؟ په خیر یې، کراري ده؟ نوم دې راته واخله. څوک؟ نورالله. نورالله څومره وخت کېږي دلته کار کوي؟ 5 کاله اوس. 4-5 کاله. شریخ په طعم کې تغییر راغلی 5 کاله مخکې اوس؟ یو شی دی انشاءالله بیخي شدونه جوړېږي او خلاص. 5 کالو کې هېڅ تغییر نه ده کړی. څومره کاري تجربه لرې؟ والله بس روزانه کاري تجربه خو دې کې داسې شی نشته، خو همدغه شودېږي او پخېږي او جوړېږي خلاص. شریخ کې نور داسې شی نه دی. زده کړی دې چېرته ده؟ زده کړی مې ننګرهار کې دی. ننګرهار کې کامې شریخ راجان کامې. هلته دې کار کړی؟ ډېره. قدرمنو لیدونکو، ورځو له آیسکریم ذایقې طعمونه ګورو چې څه ډول آیسکریم تیاروي او څومره وخت کې دلته فعالیت کوي. سلامونه. وعلیکم السلام. ستړی مه سې کاږه. ښه خیرات ده؟ په خیر یې؟ شکر. اجازه راسي درسو؟ ښه. موږ به داسې یو چکر ورسو چې له نږدې نه ورسره خبرې وکړو. د ورور مونځ کوي. ښه. سلام، ستړی مه سې. تم ښه؟ په خیر یې، خیرات ده؟ ته دلته څنګه ولاړ یې؟ مسؤل یې د همدې ځای؟ همدغه دوکانو مسؤل یم. ښه، ماشاءالله. نوم دې راته واخله. حاجي خیال محمد. حاجي خیال محمد. څومره وخت کېږي دلته کار کوئ تاسو؟ تقریبا یو 14 کاله کېږي. 14 کاله. ښه، ډېر ښه. موږ به له مشر استاد سره هم خبرې وکړو، بیا به تاسو ته دلته راسئ. ښه. څنګه یاستئ تاسو؟ ډوډۍ خیرات دی، قراري دی. شپې ورځې څنګه دي؟ الحمدلله شکر. بیخي کې دي؟ ښه. بازارونه څنګه دي نظر نورو وختونو ته تغییر یې کړی که نه؟ والله شکر دی الحمدلله. تغییر یې کړی خو لږ ډېر نه. ډېر نه؟ لکه ډېر نه د هدف څه ده؟ خلک ډېر راسي او که څنګه؟ او مقصد کاروبار اوسي. شکر دی الحمدلله. ناشکري نه کوو، خدای ګزاره کېږي. ښه. څو بجو پورې تاسو دلته کار کوئ؟ دا 8 بجې خلاصېږي تر 3 شپې پورې. 3 شپې پورې. ښه. داسې وخت هم کله سوی دی چې په تاسو باندې آیسکریم یو دم خلاص سوی وي؟ خلاص شوی دی خو نور هم راوړی دی بالونونه. ښه. څو تامه آیسکریم لرئ؟ 3 تامه. 3 تامه. سټرابري دی هم دی، ولې نه دی؟ ایما. ښه. یو زه به هم لږ زر آیسکریم واچوم چې څنګه د زده مې ده که نه؟ واچو. ښه. صحیح. بچه پس آیسکریم نگرده زه به هم لږ زره د آیسکریم طریقه وګورم چې زده مې ده که نه. ښه. ښه. وبه نو چې سپیشل یې څه رقم وي، زه به هغه وګورم. ښه. ته راته دا ووایه چې څومره خلک راځي دلته؟ ډېر راځي ماشاءالله. که نه؟ ولایتونه هم راځي که تنام د کابل خلک راځي؟ ولایتونه هم راځي، کابل نه هم راځي، هر څه شته نه راځي. ښه. زه به دا خاص آیسکریم وګورم. ګیلاس پړتا دا ګیلاس. نوم دې چی شي ده؟ قیام الدین هستم. نامتان قیام الدین. قیام الدین جان چه وقت میشه اینجا کار میکنین؟ مدت 1 سال بیشتر میشه. 1 سال. بیشتر هم در کدام جای دیگه کار کردین؟ بله، در بارستان کار کردم تقریبا در سال 2001 تا 2002. قیمتونه څنګه دي؟ قیمتونه شل دی، سلوي، 50 څومره چې د چا واس وي عمل ورکوو پیسې امانت کنه؟ یعنی داس مشخص قیمت نه لري ورته؟ نه. هر رقم خلک راځي، غریب راځي، مالدار، هر رقم خلک راځي. 50 سل، 1.5 سل، 2.5 سل، رقم دی. پر سال کې مرتب دی. پر سال کې مرتب کوو. سل، 1.5 سل، 2 سوه. ښه. ډېر ښه. که وګورو څومره ښایسته او څومره دا خو دومره غټ دا به څنګه خورم؟ دا د دې قیمت څومره یي مثلا چې تاسو؟ د دې 500 افغانۍ قیمت. ښه. 500 افغانۍ. زه به اوس وګورم چې زه 500 ورته تاویل کړم ځکه چې حق یې جوړېږي که نه؟
دغه کاکاو خپلې دی. پیسې جب نم نه راوځي که دغه څه شي جیلي استعمالوئ دی، جیلي. رښتیا ورباندې جیلي او که دا جیلی دی دغه ټاک مزه بسکټونو دي ښه. دا په دې استعمالي د ډیزاین لپاره خوند ذایقه هم لري بیا دا تاسو ته تقدیم ښه ډېر ښه زه به پیسې درته نه نه تسلیم پیسې کړم نه پېژنم. خالي هغه دا تاسو ته تقدیم، او. ښه پیسې وانخیستلې ډېره زیاته مننه زه تاسو به مننه. واقعا ټکر مې وکړ سلامونه ستړي مه سئ ښه په خیر موږ به داسې نور څه وبه خو بستین برادر ښه نوم دې راته واخله عبدالمنان مخکینی ذایقه د اسکریم او اوسنۍ فرق کوي زیات مختلف وختونه دي سیزن هم چې تازه راشي تازه خوند کوي او کنده سوي ذایقې دي ته هم پسرلي کې فعالیت کوئ اوړي کې او که نه ژمي کې هم خلاص وي یو 3 میاشتې فعالیت مني که نه وي فعالیت 3 میاشتې که څو طعمونه لرئ اوس 3 طعم کوم توتي زمیني دی ام دی او سپین دی ښه خلک کوم طعم ډېر خوښوي زیات ام ډېر خوښوي ام میوه مې استعمالوئ که نه سیزن چې وي بیا ام راوړي ام پکې اچوو تازه بیا مشه خوند کوي څونه تر څو پورې تاسو کار کوئ دکان مو تر څونه پورې خلاص وي تر اتونه یو تر هر وخت پورې درو بجو څومره کارګر در سره کار کوي یو 10 نفر وي 10 نفر بغیر له اسکریم نه نور څه وي شریعت دی جوس دی ښه جاله دی قیمتونه یې تاسو د اسکریم څنګه دي له څونه تر څو شروع کیږي شلو نه شروع دي ان تر سلو پورې اسکریم ښه او شریعت چې دی 500 نه شروع تر ان 200 500 پورې شریخ کې یو طعم وي نه هم لري توتي زمیني هغه مختلف دي څوک سره کم وګړي هم شي هغه ښه څنګه یاست تاسو الله بازار الله دا جزاک عزتمن اسکریم اخلي او کوم داسې شوقي راغلی زه سره راغلی اسکریم اخلم ښه ډېره زیاته مننه ښه اسکریم غواړې بیا یې ورته واچوه یو دانه کبر مایشتي جوړ کړ دغه ښه درنو هیوادوالو راغلي یو د چمن حضوري اسکریم خانونو ته ډېر زیاته مننه له تا نه که وبګورې چې دا ملګری څنګه یې نوم دې راته واخله الله بازار الله دا جزاک نوم مې نور الله ده نورالله ښه دلته لږ مخته راسل دغسې اوس اسکریم څو والا اخلې وګورو د خپل وطن ښه 50 والا ښه مننه خیر اوسې د کوم ولایت یې مونږ پر کابل ولایت کابل د کوم ولسوالۍ کابل د نهمې ناحیې که نهمې ناحیې څه کاروبار مصروفیات مونږ د مارکیټ د دغه منشي که ډېر ښه دلته ملګرو سره په چکر راغلی او هر وخت راځي که ته نن راغلی کله راځو کله راځي هر وخت راځه که ملګرو هم راوله ملګرو باندې خرچه کوه ان شاء الله رحمان ګورو که آیسکریم به درته جوړ کړي زه به وګورم چې څه ډول آیسکریم درته جوړوي صحیح که دا ډېر سخته ده هر کسب ځان ته خپل هنر غواړي که نه دوی ورباندې پوري په یوه ورځ کې به چېرته زده سي که د 50 والا هم دومره وړوکی وي که نه د وړوکی دې دته جوړ که ظلم به نه وي خرچه کوې نو حتما دغومره خو پکې مخکې ډېر وه که مخکې مونږ ډېر ورته راغلي صحیح کم کړی نه پوهېږم چې کاروبار یې ځای نه دې وخت کې کاروبار چېرته ضعیف وي ښه موږ وګورو چې د آیسکریم څه ډول ډیزاین ورته جوړوي ما ویل اول به وړوکی خو ډېر خوندور ښه وګورو څه شیان ورباندې اضافه کړي صبر وکړه که شوقي خو درته جوړ کړي
دا چې ما پخته مشتری دی د دغه لپاره کوم صحیح اسکریم ورکړي په لپاره دغه شیان چې استعمالوي دا څه دي؟ دا کاکاو دي. کاکاو دي ټول فقط د ډیزاین لپاره استعمالیږي. ډیزاین لپاره قیمت اسکیره ما اخلي دغه شیان درته چې دغه شلو والا اخلي ډیزاین دغه درته کنه نو ته لږ زره مصرف کوه په ځان ان شاء الله موږ مطلبونه بیا کوو په ځان. که بس صحیح ده بس الله دې درته روزي کړي. الله راځي درته پیسې به زه ورکړم زه ته لاړ شم. نه زه یې ورکوم رښتیا درته وایم. مننه خیر اوسې. دا او که نه هغه خرابېږي. ډېره زیاته مننه. تاسو پیسې بټوه کې ګرځوه ډېر ښه راځي. افغانۍ قدر آفرین بټوه استعمالوه. ما سره هم بټوه ده زه هم بټوه استعمالوم. ډېره زیاته مننه. که شریخ ته به هم ورسو وبګورو شریخ څه ډول اماده کوي. که شریخ سر خو یم تړلی ده څوک څنګه یې ښه په خیر یې پښتو که فارسي ښه شریخ دا دې تیار کړی ده نور ښه دا وبګورو تاسو راسئ دا د شریخ تام وګورو چې څه ډول ده که دا څه دي دا تراشه ده هغه ساده ده دا تراشه داسې تراش کېږي پوه شوې لکه لمنې غوندې جوړېږي تاویږي راتاویږي ذایقه یې فرق کوي ذایقه یو ده یو ده بیا وړي کې هم سیزن چې شروع شي بیا هم ذایقه هم استعمالوي چېرته دې زده کړی زده کړی همدلته دې زده کړی ښه ډېر ښه څومره ښه دلته یې زده کړی ده او بېرته همدلته ورسره کار کوي څومره وخت کېږي یو 15 کاله کېږي خپل ځان ته خاص مشتریان لري ښه ډېر ښه تا نه ډېره زیات مننه کوم څه نور پکې استعمالوي شریخ کې دا جاله ده ښه جاله پکې استعمالوي قیماق ده بادام شو بادام چې سره سره ګډ دي دا پکې استعمالوي ښه ډېره زیاته مننه خدمت ورو ډېره مننه خیر اوسې بس الله دې عزت وکړه سات دې وکړه ښه درنو هیوادوالو د چمن حضري آیسکریم خانو ته راغلي یو دلته به له نورو هیوادوالو سره هم خبرې کوو خو بیروبار بیخي زیات ده خلک نور هم راځي له ده ملګري سره غوښتنه کوي له ده سره به هم خبرې وکړو ستړی مه سې څنګه یې نوم دی صدام حسین نوم دی ډېر ښکلی نه ده نه خپله سترګې دې ښکلې دي مننه څه دلته کار کوي شوګر دی څومره وخت کېږي دا ته تقریبا 2 کاله کېږي 2 کاله ډېره زیاته مننه چې وخوره راځه کور ودان خیر اوسې ډېره مننه ورځو یو څو ځایونه نور هم ګوري چې څومره هیوادوال راغلي دي دا چې داسې په شا باندې زم چا سره ټکر ونه کړمه نو وبګورو چې څومره ښایسته هغه سیسټم یې برابر کړی ده د اوبو لپاره ښه دلته به له ملګري سره وګورو چې ملګری د خبرو اجازه راکوي که نه ښه په پښتو باندې وینا په دری به ورسره خبرې وکړم چې تو رستې بخیر هستید اجازه است بیایم زه به داسې ورسم خبرې به ورسره وکړم چطور است برادر خوب هستی تشکر نامتان ضیاءالله جان چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی والا مدت 4 سال میشه اینجا هستیم دیگه 4 سال خب از کجا یاد گرفتی همینجا یاد گرفتیم کل مسلک همینجا یاد گرفتیم خب چطور است مشتریایتان از وقت کار زیاد شده یا نه والا شکر است خوب است دیگه یک باغچه جور کردیم مشتری ها خوب است باغچه جور کردیم یک باغچه فامیلی جور کردیم زنانه برای فامیلا خوب بسیار خوب و از چند تا چند بایش قیمتایش از چند تا چند آیسکریم داریم آیسکریم از این شروع از دیگه تا 100 روپیه داریم از 100 روپیه پارسال میکنین یا اینم بیسکیت میندازین دا بیسکیت هم میتونه من داخل پارسال هم براتون میکنیم این پارسالای 100 خوب بسیار خوب بسیار زیاد تشکر چیز پیام داری پیام مهمی است که همین جوانا درس بخوانند تا آینده افغانستان جور شود در دیگه کوشش کنیم که خودمون وطن خود آباد کنیم به دست بیگانگان تا هیچ وقت نباشه تشکر زنده باشید ډېره زیاته مننه کوو ډېر ښه پیغام یې ورکړه د علم او تعلیم پیغام و څنګه یې په خیر یې څنګه راغلی دلته کوم ځای نه راغلی بختیار څمکنی ولسوالۍ نه ښه نوم دی نوم مې رحمت الله دی ښه ایتا نوم د رشید نوم یې رشید پکتیا نه راغلی و چکر باندې مایله به وګرځو دا وخت راووتلو سکریم ته لږ د سکریم خوند به ووایو او د سکریم به وکړو
د دې چې ادرس چا درکړی و که خپله راغلی؟ دا خپله راغلو نو دا ډېر مشهور دی د شمشاد سکریم ډېر مشهور دی نو خپله راغلو نو ښه مصروفیت دې څه کاروبار کوي؟ مصروفیت خو ډاکټر یم ښه ډاکټر یې او پکتیا کې ډاکټر ښه ډېر آیسکریم تاوان هم لري ستوني ته که نه؟ نو دا وخت کې خو تاوان نه لري ځکه موسم ښه شوی دی ګرمي موسم دی ژمي کې تاوان لري څوک چې ستوني تکلیف لري باید ونه خوري نو یخ شی دی حتما تاوان لري ستوني خرابوي ښه ته څنګه ته خو آیسکریم اوس نه یې مریض کړی؟ یاره زه خو دې ملګري سره غلی یم خو سکریم ته مې اراده نه ده چې وخورم ولې؟ او مریض یم ستوني تکلیف لري دې باندې نه خورو موږ جوړ یو دا یې نه خوري دا ستوني تکلیف لري خو موږ جوړ یو شکر دی موږ به یې وخورو بدیل کې چې ورته اخلې؟ نو بدیل کې دې ته به یو کیلې والا جوس وخورو شوق باندې دې پوهېږي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه ښه چکر درته غواړم. ډېره زیاته مننه کوو هېوادوال ستړی مه سې ته هم ښې په خیر یې نوم دې راته واخله. نوم مې ذبیح الله ذبیح الله جان د کوم ولایت نه؟ ولایت پکتیا. ښه پکتیا نه ته هم په چکر راغلی؟ هو والا چکر باندې ملګرو سره راغلی یم. ښه ښه څومره وخت کېږي دلته یې د کابل کې؟ موږ د 2 ورځې کېږي دلته راغلی یو کابل ته چکر یم. ما خپله وظیفه ده پکتیا کې. ښه ښه آیسکریم دا خاص مشخص ځای دی چې ادرس درکړی و که نه لیدلی دی مخکې یم؟ والا راغلو دې دا ملګري وو چې دا ډېر ښه ځای دی مخکې راغلی و ځکه نن اوس بیا راغلو. ادرس خو چا نه دی راکړی څوک به ووایم. ښه تنها آیسکریم خورې که جوس نور شیان هم جوس ورسره؟ موس به وچي که آیسکریم به وخورم. ښه که نور چې شیشتیا لري زه یې درته راواخلم. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه کوو هېوادوال دې له بېلابېلو ولایتونو نه هلمند پکتیا خوست له هر ولایت نه غواړي چې دلته راسي او دغه د آیسکریمو طعم وګوري ذایقه یې وګوري خوند یې وګوري او له خپل دغه ښایسته ماحول نه خوند واخلي. داسې ګورو چې کوم ځای ته رسېږو قطار مو هم نو راخیر کړ ګورو د شریخ آماده کوي نه پوهېږم اجازه به راستړی مه سې پښتو که دري دري خود چطور هستی برادر؟ نامتان؟ فریدون جان شریخ آماده میکنی؟ بله. چقدر وقت میشه دیگه کار میکنی؟ 4 سال شد. 4 سال. خب چه ذائقهش یک ذائقه است یا فرق میکنه؟ چند ذائقه داره حالا چند با ذائقه هم معلوم میشه. خب چی کدام مواد استفاده میکنین دی؟ یه دیگه مواد گفته نمیشه لالا. شیر از بوره هیچ گفته نمیشه. چرا هیچ کس معلومات نمیده چرا؟ این لالا من خاطر که بار کی تخنیکش خب یعنی فقط شما بفهمین بس؟ خب تشکر زنده باشین و ببینیم شما یک دانه را جور کنین که چی قسم جور میکنین ببینیم. قیمتاش از چند تا چنده؟ از 50 تا 1700 در تشت است یا در سطل میبرن؟ نه ده چیزا. خب ما خیلی گفتم 1700 حتما در تشت میباشه. ولی بر ما که چند؟ خب تو اینجا کار میکنی؟ چه وقت میشه؟ 3 سال میشه. یگان و خودت هم میخورین یا نه؟ ما 24 سال میخوریم. یعنی وقت خیر. خب که او بگورو چی؟ دیزاین تراشه چیزا میگن آدم با شوق میخورن اینجا میشینن جور میکنن. خب چیزی شوقی هست. میبینیم که بر ما چند روپگیر جور میکنیم. 300 تا چندی کنید. نه خواهی از دل چند کشیدی؟ ما چه خورده بودم. خب تشکر زنده باش. ببینیم که چه قسم جور میکنه. هېوادوالو زموږ شریخ آماده ده لرې مو له زړه موږ به د کامرې شاته وخورو ځکه چې ستاسو ورته زړه ونسي له موږ سره اوسئ. چطور هستی؟ زنده باشی برادر خوش نام؟ آمده زنده باشی. سید محمد جان هم. سید محمد جان. خب اینجا کار میکنی؟ لالا و چقدر وقت میشه؟ 5 سال میشه 5 سال 6 سال میشه کار میکنم. شپیلاق میزدی چطور شپیلاق تیز است؟ نه تو کمتم دیگه حالا دایی بزنم بعد از دیگه خیرت تو بزن یک شپیلاق نه یک دانه رو بزن. یک دانه چی چند رقم چند قسم یاد داری؟ دوست بگیریم که سر یک تا بعد نخوره. نه نمیخوره برو. بس تا بیخي ډېر تیز تشکر. لږ زر به هېوادوالو سره هم خبرې وکړو
نه پوهېږم چې اجازه به راکوي که نه وار به سو. السلام علیکم. ستړي مه سئ ستړي مه سئ ستړي مه سئ ستړی مه سئ ستړی مه سئ. نوم دی خطاب د تګاب تګاب ولایت تګاب ولسوالۍ کاپیسا ولایت. ښه ډېر ښه ډېر ښه. تګاب انار به ډېر خوندور وي. خوندور انار لري، بېدانه انار لري. راځئ کله زموږ مېلمانه شي نو خدمت. نو بېدانه انار خو تګابیان بیا چاته نه ورکوي که نه په ځان ته ساتلي. انشاءالله چې تګاب خلک ښه مېلمه نوازه خلک دي که نه انشاءالله. کله راشي خدمت هم کوو. که دا نور دې ملګري تاسو کښېنئ کښېنئ تاسو. ملګري مو دي د شریعه خوړلو ته راغلي. ښه څه ادرس درکړی یو که نه مشهوره ځای د خپله؟ مشهوره ځای د خپله راځو، دلته وظیفه ده، کله کله راځو په شریعه خوړلو. ښه څه مصروفیات لرئ؟ مصروفیت وظیفه نظامي وظیفه لري. ښه ډېر ښه. دا نور ملګرو ته هم تاسو ته ښه اشتیا نور مزاحمت درته نه کوم جوس موږ به تاسو ته شریعه نور چې شي امکان یې درته راوبی غواړو. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه. کور مو ده. ډېره زیاته مننه مننه. هر ولایت نه دلته هیوادوال راځي، دلته د شریاخ آیسکریم جوس هر څه استعمالوي او خوري. خو بهترینه فضا لري، بهترینه هوا لري د کابل ولایت. ډېر خلک د چکر لپاره هم راځي او همداشان د دې آیسکریم او د شریاخ او د جوس د خوراک لپاره هم راځي. نو تاسو هم که نږدې یاستئ یا پلان لرئ راسئ ورته وخورئ شریاخ آیسکریم رقم رقم ذایقې تر څو پورې دغه د هیواد فضا نور هم همداشان ګلورینه شي او دغه پسرلی په تاسو باندې نور هم ښه تېر شي. وروستي دوکان ته را رسېدلی یو د چمن حضوري چې آیسکریمونه جوس شریاخ هر څه دلته پیدا کېږي د تفریح لپاره. ورځو له وروستي دوکاندار هټیوال سره هم خبرې کوو چې دا څه ډول آیسکریمونه برابروي. اجازه است برادرو طرف بیایم؟ هغسې به ورشو ځکه لاند یو ورسره. دلته خو ډېر نفر هم کار کوي. چطور هستی؟ بسیار بلند ششتی. بخیر هستی؟ خیرتی است؟ خب در اینجا کار میکنی؟ بله. خزانه دار هستی؟ چند روزی کمایی میکنی؟ حالا شکر از خوب است. 30,000 40,000 میشه. بسیار بسیار خوب. 40,000 50,000 خب بسیار خوب. چند ذائقه دارین؟ 3 تا 3 ذایقه. 3 ذائقه دارین؟ خب کدام کدام؟ زمینی است، هم است، کلا قیماق داره. خب از چند تا چند می باشین اینجا؟ ما دو شفت از خود 2 تایم کار میکنه. 9 تا 9 صبح یک تایم است، 2 به روز تا 2 به شب دیگه. دکان 24 ساعت باز است. خب مشتریاتان چطور است؟ دکان شکر می‌بینیم. دی بار میآید؟ چیزای فرمایشی هم جور میکنین؟ شیریاخ و آیسکریم؟ فوق العاده اسپیشال فرمایشی. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید زنده باشید. ډېره زیاته مننه کوو له هیوادوالو څخه چې دلته راځي او د چکر لپاره خپل هیواد هر ولایت نه راځي کابل ته او کابل کې له آیسکریم او همداشان شریاخ جوس هر څه استعمالوي. نو د کابل د چمن حضوري آیسکریم خانې په تاسو باندې وکتلې، هیوادوال هم در باندې وکتل، همداشان څوک چې میلمانه راغلي دي او د آیسکریمونو طعمونه ټول هغه خوند و ذایقه هم در باندې وکتله. نو هیله ده چې تاسو هم راشئ خپل هیواد دغه د کابل ولایت د چمن حضوري سیمې ته. دلته له آیسکریم جوس شریاخ له هر څه تاسو کولی شئ چې استفاده ورنه وکړئ. تر بلې خپرونې مو په لوی او بښونکي خدای سپارو.